جهاد الجهاد په تکبیر تارنم ترڅو چې ژوندی وي اسلامیزم ترڅو چې ژوندی وي نن د مسلمانانو د خلافت د سقوط نه وروسته یو عظیم مصیبت باندې چې مسلمانان اخته دي همدغه دی چې کامله شامله تربیت څوک نه راخلي. تاسو وګورئ بعض خلکو صرف روحاني جانب رانیولی صرف روحاني جانب چې د الله سره تربیت د الله سره د رابطه قایمه کړه او دغه رابطه بس ذکرونه دي ورښایه فلان ورځ باندې دا ذکر وایه دا ذکر وایه اکثره کې د ډېر غلو په وجه باندې د شریعت د جادې نه هم ووځي د بدعت جادې ته ور داخل شي د ځانه ذکرونه د ځانه عبادتونه پکې د څه په خاطر باندې چې تزکیه د نفس وشي او کله چې بهر راوځي همدغه ذاکر د پنجشنبې په شپه په ورځ باندې د جمعې په شپه باندې د حلقې ذکر کې ناست انسان په خانقاه کې ناست انسان دغه نور چې څه کوي د شریعت مخالفتونه چې په همدغه ذکر کوي هغه یې سربیره دی. کله چې بهر راوځي آزاد په حکومت کې غټه پایه د کفر آمدایي. کله چې اقتصاد ته راوځي ګوري چې په سودي مارکیټ کې به د ده لویه پانګه پرته وي. کله چې سیاست ته راوځي ګوري چې د غیر اسلامي کفري تنظیم یا قوم پرست تنظیم یا سوشلیست تنظیم یا رأس البالي تنظیم غړی به همدایي. دا ولې داسې کېږي د مسلمانانو سره؟ ځکه د کوم خلک چې مربیان دي تربیتونه ورکوي هغه خلک جوانب رانیولي دي. دې د یو جانب رانیولی دی چې ته صرف ذکر او اذکار کوه د الله سره د رابطه قایمه کړه نور چې کله د خانقاه نه وځي چې څه کوي ته آزاد یې نور کومه ګناه درته وشوه راشه پیر صاحب درته دعا وکوي معاف یې نور. بل طرف ته ګورو چې بعضې خلک د خلکو سره صرف همدغه یو څو تربیتونه ورکوي چې خلکو سره د مسلمان اکرام وکوه د الله بندګان جنت طرف ته راوبله چې څوک دوزخ طرف ته لاړ نه شي. یو څو کلمې دي خلکو ته ذکر وروښیه مونځ وروښیه علم وروښیه د علم یو څو د علماو صفتو شپږ نمبر دي بس دغه راواخله. نور هم دغه کس چې په دې جوانبو کې ماشاء الله تبارک الله اخلاق یې په بهترین عالي حالت کې دي یو څو څپېړې ووهه د بل مخن درته درړوي چې وهه دی جزاک الله خیر هم درته وایي. کافر چې وهي دا نور هم ورته دعا کوي. چېرته چې کافر مړ کېږي دومره زړه دی چې په هغې باندې مې زړه سوځي هو د جهنم کاندې ته وغورځېدلو. مجاهد که کافر وژني مجاهد ته غوسه هغې ته نه غوسه کېږي مجاهد ته غوسه کېږي وایي دغه دې ورځي د مچیو ځالې ته وایي لاس وروړي دغه دې وګوره وایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم به هغه خلک راوستل کفار جنت ته به داخله ورځي ورځي ولي په بمونو باندې الوځي جهنم ته ورته بوځي. دا یو جانب یې رانیولی دی چې اخلاق د ښه اخلاق ده او بېشکه اخلاق یې بهترین اخلاق دي. خو دا چې په سیاست کې ته ګوره بیا هم هغه نشنلیست وي سوشلیست وي پیپلز پارټۍ سره یې تعلق وي افغان ملتۍ ستمۍ په بانک سودي بانک کې به لوی افسر وي لوی صاحب منصب به وي په ملي اردو یا په فوج کې. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دغه ډلې خلک چې د چاته شپږ نمبر اته نمبر ورکوي هغې د انسانانو صرف دغه یو جانب رانیولی دی. دا نور ټول جوانب سیاسي جانب د هغې پاتې دی عسکري جانب د هغې پاتې دی اقتصادي جانب د هغې پاتې دی. بل طرف ته اسلامي تنظیمونو په نوم باندې په دې جهان کې هغه افغانستان دی که پاکستان دی که عربي نړۍ ده په مختلفو نومونو ضرورت یې نومونه اخیستلو نشته. یوه ډله داسې ډله پکې چې هم مغمېده چې کرسۍ رانیسه ټول کار په کرسۍ کې دی چې کرسۍ ته د ځان ورسولو صدر اعظم څه شوې اکثریت یې په پارلمان کې تا وګټلو بس ته د اسلامي نظام راولې. اوس د دې کار دپاره که ګیره خریلي خرې ورته څه خبره ده چې کفار درنه راضي شي لباس د هغې اغونده نیکتایي ورته تړه دریشي ورته اغونده په ولاړو باندې د حیوان په شانته خوراکونه ورسره کوه په هوټلو کې صرف هغه درنه متنفره نه شي چې وښیي چې یاره دا ما سره نږدې کس دی تر څو دې پرېږدي پارلمان ته نور د دې په خاطر باندې چې د خلکو رایې راواخلې د رایې اخیستلو دپاره نو که هره طریقه کېږي که د دې طریقې دپاره خلک ترانو سره ډول خوښوي ته د ترانو سره ډول هم ور واچوه سورنۍ هم ورسره غږوه ځکه چې مارکېټ هم دا دی د سیاسي تنظیمونو پسې هغه ځوانان دي کم تنظیمونه چې کم سیاسي تنظیمونه چې چېرته سټیج شو جوړوي چېرته چې ډرامې جوړوي چېرته چې موسیقي غږوي ته هم ورسره دا کوه څه پروا لري. بعض علما شته په دنیا کې چې موسیقي ته یې اجازه ورکړې ده. د جمهوریت یا د حکومت ته د رسېدلو په خاطر باندې بغیر د ښځو نه کېږي
کزن زمونږ خویندې څه مسله ده په مظاهره کې کزن د طرف ته د پیغله در سره د طرف ته د استاده در سره د طرف د شاګرده در سره ورځه منډه وهه وجه څه ده صرف د کرسۍ ته ځان رسوه نور د دې کس نه کته پوښتنه وکړې د دې اسلامي تنظیم د دې غړي نه چې په بازارونو کې نعرې تکبیر زنده‌باد مرده‌باد فلان او فلان روان وي د دې نه ته پوښتنه وکوې سنت د سر نه راواخله تر پښو پورې د 6 فوټه 7 فوټه ځان الله رب العزت ورکړی د سر نه واخله تر پښو پورې ټوله قواره د انګریز مخکې د انګریز د نبي علیه السلام سنت ورباندې نشته ځکه وروره دې سنت کې څه سنت د سنت نه راته فرض جوړ کړی دی دا مهمه ده چې ته اوس ګیره را اوږده کړه زه چې اوس پوهنتون کې ګیره را اوږده کړم زما دعوت ته دا خطر دی ما ته بیا څوک رایه نه راکړي ما ته بیا خلک تشدد وایي دا ناقصه تربیه ده ورونو څوک چې روحي دا وګوره چې د خلکو سیاسي جانب رانیولی ماشاءالله په هر څه پوه دی په سیاست په قوانینو باندې په ټولو بین المللي قوانینو باندې دا چې څنګه انسان دې ځای ته رسېږي په دې ټولو طریقو باندې پوه دی خو ته دا اسلامي تنظیم دغه غړی راواخله چې په کلونو کلونو کې یو ځل د الله په دربار کې جګ شوی دی چې تهجد لمونځ یې کړی دی د دې غم تا خوړلی دی د دې غم دا مربیان نه خوري ځکه چې هغې هم دا دی چې سیاسي جانب ور تقویه کړه د سیاست باره کې کتابونه ورکوه د سیاست باره کې ورته تشریحات کوه مظاهرې ورته جوړوه جلسې ورته جوړوه تر څو سیاسي جانب یې تکړه شي دا چې د هغې روحاني جانب والله المستعان خواره به د انګریز منځونه که سنتونه د سنتونو خو سره خیال نه وي نو ورونو دا ناقصه ده بل طرف ته وګورئ بعضې خلک عقیده یې رانیولې ده د عقیدې جانب د عقیدې په جانب کې یو څو شیان دي ټوله کامله عقیده نه مهمه عقیده ده د قرآن آیتونه ثابت نقل کړي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دې کې شک نشته چې عقیده ډېره مهمه ده خو په عقیده کې څو ابواب رانیولي دي زیارت دی پیر دی صوفي دی تصوف دی خانقاه ده بس د دې په ضد باندې غږېږه خو ستا سیاسي جانب چېرته دی په حکومت کې به غټ طاغوت یې ناست به وزیر به معین به خو د عقیدې خبرې کوي د کفارو په خلاف باندې چې څوک جنګېږي هغې ته باغیان وایي یو کافر او مرتد حاکم ته واجب الاحترام یا خلیفه د مسلمانانو ورته وایي یا واجب السمع الطاعه ورته وایي دا جانب د پرېښی دی خو په عقیده کې که اوس پوښتنه ترې نه وکوې د بدعاتو ټول اقسام درته وایي تفرعات یې درته وایي په حدیثو باندې د سند سره یې حدیث درته وایي چې قبر ته ځې د دې څه حکم دی که د کم خیرات کې د حلوا وخوړه د دې څه حکم دی که چا درته کم ختم کړی و په دې کې د شرکت څخه ټول ولا او برا او ژوند دې ټول په دې باندې جګړه په دې باندې دا بدعتي دی دا مشرک دی دا کافر دی چې په دې واغه کې راڅرخېږي د عقیدې په یوه جز کې هغه مکمل جز نه دی مکمله دایره نه ده 2 قطره لري نصف قطر کې را روان دی نو دا ناقصه تربیه ده بل طرف ته یوه ډله د مجاهدینو ډله ده د مجاهدینو ډله دا هم ناقصه ډله ده مجاهد وړوکی دی که زوړ دی که بس راوتلی دی چې خبره ورته وکوې او فلان مشرک فلان بغیرته فلان مرتد فلان څنګه مهمه دا ده چې کافر باندې باید ډز وکوي دا چې د مجاهد نور جوانب پوښتنه ترې نه وکوې چې ته وروسته د دې نه چې حکومت دا کفارو ته شکست ورکړي د اسلامي نظام تطبیق په تا باندې لازم دی او که لازم نه دی په تا باندې ستا قاضي چېرته دی ستا حاکم چېرته دی امر بالمعروف والا دی کس دی چېرته دی د خلکو د ښېګڼو کس دی چېرته دی د محاسبې کسان دی چېرته دي په دې باره کې هغوی خلک نه تربیه کوي دا یو جانب دی چې کافر والا بهترین کار دی خو دا یو جانب دی چې عسکري جانب یې رانیولی په دې کې تربیت کوي دا ناواقف دي ناقص تربیت دی دا چې د مجاهد عقیده څنګه ده په دې پسې نه ګرځي دا چې د مجاهد اخلاق څنګه دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې برابر دی او که نه بازار کې رواني یو ځل رنګ ورکړي چاته ګاډي کې په دویم ځل باندې د ګاډي نه ور ټوپ کړي راویني چې ډرایور ټراپ ټروپ ته پته نه قومندان صاحب درسره روان دی ته موږ نه وینو مجاهدین نه وینو شاته درسره روان دي دا اخلاق دي مجاهدین یو موټر د بل موټر مخې ته راشي او په خای جوړ یو د شیشې نه راوتلې قصې ورسره شروع کړي شاته دې طرف هم 50 موټر هغې ته څوک نه نشي ښورولی یعنې په ډېرو مناطقو کې موږ داسې مجاهدین لیدلي چې مجاهد کله صحنې ته ځي په ځای د دې چې خلک امن او سلامتیا احساس وکوي چې الحمدلله را داخل شول مجاهدین الحمدلله پاسداران د اسلام را داخل شول مدافعین د اسلام را داخل شول مجاهد چې بعضې بازارونو ته ځي خلکو ځان نه را سنبال کړي چې اوس په چا باندې ګزار کوي څوک به په کیبل باندې وهي څوک به په څپېړه باندې وهي په خلکو باندې ځان احسان بارول چې زه مجاهد یم ته ما ته موټر کې ځای نه راکوې ما ته په سیټ کې ځای را نه کوه مجاهد سپکاوی وکړو ځان ته د دلایل هم جوړوي وجه څه ده وجه دا ده چې موږ او تاسو
تربیه ناقصه ده. مجاهد ته موږ ستاسو صرف عسکري تربیت ورکوو. ټوپک څنګه نیسه، څنګه پروت کوه، څنګه ضبط کوه، څنګه فلان دی، څنګه فلان دی، بارود څنګه کي، دا ورته نه دي ویلي چې حقوق العباد. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې په مسلمان باندې کور تنګ کړو الله رب العزت جنت ور باندې حرام کړو. چا چې په مسلمان باندې لاره تنګ کړه الله رب العزت جنت ور باندې حرام کړو. مسلمانانو لارې مه تنګوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لارې خلکو ته خلاصې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلکو ته د لارې حقوق ادا کړئ. او مجاهد د ځانه بدماش جوړوي. وجه څه ده چې د مجاهدینو تربیت هم ناقص تربیت دی. فلهذا څوک چې غواړي من حیث پلار استاد ته غواړي چې من حیث استاد د خپلې مدرسې شاګردانو، امیر ته غواړي چې د خپل مرکز، د خپل تحریک، د خپلې حوزې، د خپلې ولسوالۍ، د خپل ولایت د مجاهدینو تربیت وکړي. تربیت به هغه وخت تربیت وي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د تربیت عظیم صفت پکې موجود وي چې شامل تربیت وي. د مجاهد رابطه د الله سره جوړه کړي. د مجاهد عقیده د سلف الصالحین، د صحابه کرامو او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو په بنیاد باندې ټول جوانب ورته ووایي. صرف دا نه چې قبر ورته وښایي چې قبر ته تګ سجده شرک دی، خو کرزي ته د کرزي هغه ته یا د انګریزانو قانون اساسي باندې حل ورته کول دا شرک او کفر نه دی. دواړه به ورته کوي. ټول جوانب د عقیدې ورته کوي، د اخلاق به ټول جوانب ورته کوي. او همدغه هذا القیاس کله چې د سیاست میدان د مجاهد یو د کرایي ګوریلا خو نه دی چې صرف جنګول ورته کوي، صرف یو وطن ته آزادول غواړي. مجاهد ته به ته ورښایې چې قانون اساسي څه معنا لري، بین المللي قوانین څه معنا لري، دا یو ان څه معنا لري، روابط بین المللي څه معنا لري، چې په دې باندې پوه شي. سبا همدغه مجاهد چې حکومت نیسي بیا به د کفارو سره مغز معاملې کوي، کومه معاملې چې نور کفار کوي د جهالت په وجه باندې. باید په دې باندې پوه شي. مسلمان مجاهد باید پوه شي چې اجتماعي مسایل څنګه کېږي. کله چې کور ته مجاهد لاړ شي، نن ډېر زموږ ستاسو مجاهد ورونه داسې دي د ناپوهې تربیې په وجه باندې چې کور ته لاړ شي ځان داسې ګوري چې زه خو واجب الاحترام یم، زه خو د جبهې نه غازي راغلی یم. نو که پلار دی، که نیکه دی، که مور ده، که خور ده، باید ټول په لاس په نامه راته ودرېږي. نو که چا مناقشه ورسره وکړه کافر دی، دا مرتد دی، غټ مرتد دی. اخلاق زده کړئ، اخلاق باید انسان زده کړي، متواضع باید. مور او پلار سره چلن، مور او پلار لرې که دا مرتدینو سره دی، دا هم د منافق مرض دی پکې. وجه څه ده؟ ما جهاد ته نه پرېږدي. الله رب العزت په قرآن کریم کې انسانانو ته وایي د چا په باره کې وایي، د یو صحابي په باره کې یو آیت را نازل شوی دی. یو صحابي مسلمان شو، اسلام یې قبول کو، د هغې مور ډېره معانده کافره وه، نور وسې نه رسېدلو، لاړه ټکنده غرمه کې د لمر لاندې ودرېدله، یو ستنې پورې ځان وتړلو او قسم یې په خپل لات او منات او عزات باندې قسم یاد کړو او خپل زوی ته یې حال ورولېږلو چې تر هغه وخته پورې به زه نه اوبه څښم او نه به سوري ته کېږم تر څو پورې چې د محمد دین نه یې پرېښي، خپل دین ته واپس نه یې راداخل شوی. د قرآن کریم آیاتونه رانازل شول او الله رب العزت وفرمایل که دا مور او پلار تاسې په شرک باندې تاسو اړ کوي دا خبره یې مه منئ، په دې کې اطاعت مه کوئ ورسره. بیا الحمدلله الله رب العزت فرمایي چې د دغه مور او پلار، د کم مور او پلار چې تاسو شرک ته داخلوي، کفر ته داخلوي، د دې سره په دنیا کې ښېګړه وکوئ، د دې خدمت وکړئ، د مشرک مور او پلار خدمت وکوئ، د دغې سره ښېګړه، انساني ښېګړه ورسره وکوئ چې د اخلاقو نه دې متاثر شي. نن زموږ ستاسو په کورنۍ کې چې لږ موږ ستاسو سره مخالف وي، په نظر کې را سره مخالف وي، حال دا چې غټ جهالتونه موجود دي. مور او پلار اکثره درسونه یې نه دي ویلي، لوی لوی علما زموږ تللي دي، د مرتدینو په صف کې ولاړ دي، د هغې نه دفاع کوي. نو دا عوام مور او پلار دا عاطفه لري، عاطفه د زوی د اولاد سره چې کوم مینه محبت دی، د هغې په اساس باندې ستا جهاد نه روانې کوي. د جهاد روانه کولو سره سمدلاسه داسې مه کوه چې کور ته لاړ شې خدمت د مور او پلار نه، صله رحمي نه، او د نورو باندې ځان واجب الاحترام چې باید ما احترام وکړي، توشکه راته برابره کړه، بالښت راته برابر کړه، زه غازي یم د غزا نه راغلی یم. بلکې د اخلاقو نه باید دا وجه څه ده چې اکثره خلک په اکثر کورنۍ کې مجاهد ته بدتمیزه ورته ویل کېږي، بد اخلاقه ورته ویل کېږي، بدماش ورته ویل کېږي. وجه څه ده؟ دغه د څو مجاهدینو په وجه باندې چې لاړ شي خلکو سره داسې اخلاق وکوي. وجه څه ده چې ولې داسې کوي؟ وجه دا ده چې کله مراکزو ته مجاهدین راځي، مجاهدین ته په اکثرو مراکزو کې صرف دا ورښودل کېږي چې ټوپک څنګه ډزول کېږي، بارود څنګه ویشتل کېږي، څنګه منفجر کېږي، توپخانه څنګه استعمالیږي،
چا ورته دا نه دي ښودلي چې اخلاق څنګه کېږي د مور او پلار سره اګر که کافر هم وي د هغې سره کومه معامله کېږي خپل خپلوان دي اګر که بېلارې وي د هغې سره کومه معامله کېږي وجه څه ده اساسي خبره بیا هم دغه طرف ته راځو چې وجه دا ده ورونو زموږ ستاسو اکثرو ځایونو کې تربیت شته نه مفقود دی تربیت نشته صرف تعلیم دی تربیت جانب خلکو پرېښی په کومو ځایونو کې چې بیا خلکو تربیت رانیولی دی بیا تربیت ناقص تربیت دی څوک یا په سیاست باندې زور کوي څوک په عقیده باندې زور کوي څوک په اخلاقو باندې زور کوي نبوي تربیت عظیم صفت دا دی چې تربیت باید کامل او شامله وي هیڅ جانب موږ تاسو د نور ټول جوانب پرېږدو نورو قصې پرېږدو موږ تاسو د خپل جهادي ماحول نه غږېږو د دې خبرو فایده ځان ته باید مشخصه کړو چې موږ ته څه فایده کوي د خبرې اوله خبر که ته من حیث مأمور یې من حیث مأمور په یو مرکز کې په یو تحریک کې په یو مجموعه کې په یو ګروپ کې شاملېږې تا سره باید دا هم غم وي چې زه باید دلته تربیه شم او دا تربیه زما څنګه تربیه وي شامله تربیه وي چې کله په امیر پسې کله په قماندان پسې کله په مشر پسې شپه ورځ ورپسې چې ماته فلانې ماته د توپخانې تدریس وکوئ دوره راته برابره کړه ماته د الکترونیات را برابره کړه باید هم غم دام در سره وي چې ماته د شرعي دوره هم را برابره کړه زه خو په سنتونو باندې برابر نه یم دا هم غم باید وي در سره تا سره باید دا هم غم هم وي چې زه خو د کفارو دسیسو نه ناخبره یم د دنیا د دجالي شیطاني جدید نظام نه ناخبره یم دا بین الملل یې څه معنا لري دا ناټو یې څه معنا لري دا پیمانونه څه معناوې لري باید زه په دې باندې پوه شم کیدای شي زما شهادت نصیب نشي د افغانستان په جهاد کې سبا به د دې ملت زمام زما لاس ته راغلي په دې خبرو باندې باید زه پوه شم باید د دې کوشش هم وکوئ چې دا شی زده کړئ من حیث فرد د دې خبرو فایده به دا وي درته چې خپل ټول جوانب باید تربیه کړي اخلاق ته متوجه شي د الله سره رابطې ته متوجه شي عسکري درسونو ته باید متوجه شي شرعي درسونو ته باید متوجه شي او که چېرته الله رب العزت په تا باندې ته په دې ابتلا کې واچولې چې د کم ګروپ مسؤول شو ته د کم مرکز مسؤول شو ته د کم ولایت او ولسوالۍ مسؤول شو ته چې د الله نه وډار شه د فرد مسؤلیت ستا په غاړه کې دی چې دا تعلیم او تربیت به دواړه سره ګنډې دا دواړه به ورکوې یو جانب نه یا چې کله تربیت ورکوې تربیت په یو جانب کې نه ورکوې دا نه چې خلک رالیږه صرف خلکو ته توپخانه او باروت او دا شی ورښیه نور که اخلاق یې هر څنګه وي نور که رابطه یې د خدای سره هر څنګه وي که مونځ کوي که نه کوي که تهجد کوي که نه کوي د دې خبرو مصداق به موږ هغه وخت جوړېږو ورونو چې په دې خبرو باندې اول د ځانه شروع کوو بیا وروسته د هغې نه نورو ته په دې باب د تربیت او د تعلیم د تعریف په باب کې اخرنۍ خبره ورونو دا ده درېیمه خبره یا څلورمه خبره اخري خبر په دې باب کې دا ده ورونو چې تربیت صرف په تعلیم باندې نه کېږي چې انسان د یو شی زده کړي نو د هغې تعلیم هم وشو د هغې تربیت هم وشو تربیت عملي کولو ته وایي او دا عملي کول په یو ځل باندې نه کېږي بعضې متخصصینو د تربیت چا چې زیات وخت تربیت د خلکو کړی د وړو تربیت یې کړی د سترو تربیت یې کړی په خپلو مذکراتو کې بعضې ملاحظات لیکلي دي یو دغه ملاحظاتو نه د یو عالم د تجرباتو نه یوه تجربه هغه خپله لیکلې ده چې تربیت موږ تاسو واخلو چې تغییر سلوک الانسان د انسان سلوک تغییرول ښه صفت شیان په شیان پورته بول بد صفت شیان په شیان ختمول یو سړی موسیقي یار وي یو سړی نسواري دی نسوار کوي یو سړی سګریټي دی نشي پرېښودلی ته هغې ته لس وارې ووایه چې قال رسول صلی الله علیه وسلم قال رسول وسلم نشي کولی دا حدیث څو وار کې ووایي کېدای شي ویلي کړي کېدای شي په امتحان هم ورکړي اول نمره هم پکې راشي دې ټولو احادیثو کې خو په فایده ورته نه کوي تر څو چې په ځان تطبیق نه کړي که په ځان کې تطبیقوي دا به څنګه تطبیقوي شیان په شیان موسیقي یار پرېږده نن یې پرېږده سبا یې پرېږده بله ورځ یې پرېږده عزم وکوه قصد وکوه نسواري یې نسوار نشي پرېښودلی په مزه مزه باندې پرېږده نن یې په ورځ کې یو ځل وکوه سبا ته یې بلکل بند کړه د یوې هفتې دپاره قسم وکړه په ځان پابند کړه چا ته ووایه چې ما ته یې رانوړې دا ځای ته لاړ شي چې هلته نسواران نه وي دا یې طریقې دي د تربیت علما وایي چې هر هغه کار که هغه نیک کار وي او انسان یې په ځان کې نشي راوستلی د 2 هفتو نه واخله تر 3 هفتو پورې هغه شی په ځان باندې لازم کړي د 3 هفتو نه وروسته د انسان فطرت دا دی چې یو شی 3 هفتې مسلسل ممارست د هغې وکوي پریکټس د هغې وکوي هغه د انسان د ژوند جز ګرځي او که بد کار دی هغه نشي پرېښودلی
د هغې دپاره یې هم دا ویلي چې د 2 هفتو نه واخله تر 3 هفتو پورې د هغه بد کار نه د مسلسل ځان بند کړي. 3 هفتې نه وروسته د انسان د عاداتو نه دا شی د مکمل طور باندې وځي. مثلا یو کس دی تهجد لمونځ نشي کولی، عهد دی وکوي، عزم دی وکوي، 3 هفتې دی دا لمونځ په ځان باندې لازم کړي چې نه به یې پرېږدم، که هر څومره سختي، که یخي، که ساړه وي، که ګرمي، که ستړی یم، که ستومانه یم، که دمه مې جوړه وي، 3 هفتې د مسلسل دا لمونځ وکوي انشاءالله باذن الله چې د تهجد لمونځ به یې داسې د ژوند یو جز وګرځي لکه فرض لمونځونه. د تاسو وګورئ ډېر داسې خلک دي فرض لمونځونه نشي کولی، ډېر تکلیف یې ورباندې، ښه په ولاړه په رڼو سترګو باندې ګوري، ځان یې خادخه کوي. الله رب العزت فرمایي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا چې کله مانځه ته دیږي د منافقینو علامت دا دی. خو لله الحمد موږ تاسو چېرته هم داسې نه دي شوي چې یاره د شپې 3 بجې راغلي یو او بیا سهار ته ویلي چې نه زه 3 بجې ویده شوی یم او سهار لمونځ نه کوم. ولې نه شي کولی داسې؟ وجه دا ده چې لله الحمد مونځ هم استمرار سره کړی دی، په کلونو کلونو کړی دی. دا زموږ د ژوند د ژوند د ځان په رګ رګ کې مونځ دی. چې هر څومره ستومانه یو د مانځه ټیم چې راشي خامخا جديږي. هذا القیاس بعضې سنتونه د زموږ ستاسو په ژوند کې نشته، تهجد لمونځ هم په ژوند کې نشته، صبح شام د سهار او د ماښام اذکار هم په ژوند کې نشته، نه هم دي کړي. د الله سره عهد دا وکوئ، د ځان سره دا عزم وکوئ، یوه هفته یو کتاب پیدا کړئ مسلسل یې ووایئ، انشاءالله هفته وروسته به دا اذکار داسې درته ښکاري لکه فرض چې درنه ترک شوی وي. په کومه ورځ چې د نوي ویلي په هغه ورځ باندې به د زړه کې قلق وي، په زړه کې به د لرزه وي لکه شی چې درنه ورک وي. دا کوم کار چې په ځان باندې انسان تربیت، په کوم کار باندې انسان ځان عادت کول غواړي، تربیت کول غواړي، دا پریکټس ته ضرورت لري، دا استمرار ته ضرورت لري، دا ریاضت ته ضرورت لري. ولهذا آخرنۍ خبره دا ده ورونو چې کوم سنتونه چې موږ تاسو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې دوره کې د علیکم بسنتي په دوره کې اخلو، هغه به د همنن نه چې کوم سنت شروع کوو اخلو، هغه به عملا په خپل ژوند کې راولو. هغه د مانځه سنتونه دي، هغه د سبا او د ماښام اذکار دي، هغه د تهجد لمونځونه دي، که د اشراق لمونځ دی، که د ضحا لمونځ دی، او که نور سنتونه انشاءالله چې تاسو کتابچه کې به تاسو ټول ولولئ، هغه به ځان باندې لازموو. تر هغه وخته پورې به لازموو تر څو پورې چې موږ په دې مرکز کې موجود یو. انشاءالله تر څو پورې دلته موجود یې په ځان باندې تطبیق کړئ. انشاءالله که د دې ځای نه لاړه هم شئ د ژوند برخه به هم ګرځېدلي او بیا به هغه سنتونه پرېښودل درته داسې ښکاري لکه فرض پرېښودل. الله رب العزت موږ تاسو د عمل کولو توفیق راکړي. سبحانک اللهم